نن د خوشحالۍ ځای دی چې موږ او تاسې د یوې مهمې اقتصادي پروژې د عملي چارو د پیل په مراسمو کې سره راټول یو. څو د بلخ په تاریخي ولایت کې د لاجورد د کمپلیکس د عملي چارو د پیل شاهدان ووسو چې شاوخوا 1448 عصري پارتمانونه پکې د عصري خوندي او هوسا ژوند لپاره په نوې طرح او معیاري بڼه جوړیږي. دغه پروژه به یوازې د ودانیو او تعمیرونو مجموعه نه وي، بلکې د دغه ولایت د اقتصادي ودې، ښاري پرمختګ، ملي پانګونې د جذب او د راتلونکي نسل د هوسا ژوند یو روښانه سمبول به وي.